د مرګ خبره شوه نو کوم د اوس بیا تا ژوندی پرېږدي چې د مرچکي خان دې ونه منل نو ګورو به ځه راځئ لکه لیونی خپله لیونی وه خلک یې مېرمن کلمه به یوه وي او دی به بله وي دغه ټیک نه دی توازن بالکل ښه زه کوم خوا تللی وې ملاله دلته تللی وم ملګرې کره ملګرې که نه وې تللی زه خبر شوم چې مردکي دې کتلې وې تاسو چا وي ما ته خو هر چا ویلي که نه ستا هغې څه کار دی خو ته تلې ولې هلته کې لاله یو خوشخبري درته کوم سمه خشته نه څه وې تاسې خشته د کو دي لیده په یو نظر کې بې دیوانه شي خیر هغې څه خو به ګورو خو ته تلې هلته ولې تا ته موږ تپوس کړې تاله مې جینۍ غوستې له تلې ومه که نه مردکي سره مې خبره وکړه نن خو د کور نه وتې خو بیا د کور نه بغیر تپوس ووتې که نه والله چې دا صرف پېد د باندې مات کړم څه ګناه خو مې ونه کړه ګناه دې ولې ونه کړې هلته کې لانجه شوره وه ته دلته کې مردکي دې که روانې نو تاله جینۍ کوم ستا عمر ته ته ګورې ږیره کې سپین راغلل بس که ږیره کې مې سپین راغله ټیک ده خو داجي شته ماله به غم کوي که ستا څه کار دی داجي به اوس کور په کور ګرځي تاله به جینۍ ګوري کور په کور به خامخا ګرځي ستا داجي ولې بار ګرځي سیده ځه کور ته ښه سیده ځه وای بیا نه کوم لا بس د خلکه به ښه وایي ځمه ده نه د بیخو باسه نو دې سړي موږ بېعزتي ونه کړه په پته لګي زما نومه مرچکۍ د مرچکۍ په دقه ځای بدلولم په دقه ځای زه ولې اثر خورم ما یې ډېر کار راوستو خدای تعالی نیکبختو تاسو زما پلاران یې پلاران چې ما راته کله وایي چې ډز دې پورته کوئ بیا به ترې ډز وباسئ ډز او مرچکي خان د مرچکي خان په مخ کې څوک سپېږمۍ نشي راښکلې تله به زه په دې پوده کې پړې واچوم دا راته چا ویلي عباس خان ودرېږه لږ نورابازه یو خبره مې په کولو غوږونو ووایه د امتیاز خان دا لون نه به په ارام کښېني غني په دې سر کې به د روشندان وکړم روشندان وا مرچکي خان نه سلام او نه دعا نه جان او نه پهچان او مې تره مهمانداره ته ووایه تا زما لار څنګه ونیوه مرچکي خان په علاقه کې چې مرغۍ تېرېږي په یوه پنجه به تېرېږي او بیا ته دومره شوې چې زما د په علاقه کې خپلې فیصلې کوي مرچکي خان دا میره وه چې توراباس خان یو شریف سړی ته جوړ شوی دی او ټوپک یې ښودی دی تا ته زه ډېر ښه معلوم یم په دې کلي کې ته هم د دې کلي او زه هم د دې کلي یم دې کلي نه بیا به مرچکي خان ډېر ښه پېژنې دلته چې څه فیصله هم کېږي هر سړی د مرچکي خان نه تپوس کوي ته څنګه رانلې په خپله خوښه دې فیصله وکړه مردکي دا جینۍ به مردکي له ورکوي چې څه فیصله مو وکړه هغه به ما ته منظور وي او د غونډې علاقې ته به منظور وي څنګه خان خبر ومنه ښه وا مرچکي خان وا دا راته ووایه هغه هم څه سړي چې خپله ښځه بل ته پرېږدي دا راته ووایه چې هغه د دې کلي دی زه هم د دې کلي یم ته څنګه د هغه په سر باندې دومره غیرت کې هغه خو ټیک ده خو چې مردکي راتلو نو ته به مرچکي خان نه راغلی وې په نورو اوتو بوتو دې نه پوهېږم خو چې څه مې راته ووایي چې بیا درپسې را نه شم وایي مرچکي خان یوه خبره توراباس خان هم ځان سره واوره ځې خو ځې خو دا یوه خبره یاد ساته چې دا زرکه زما ده او زما به وي ځکه چې د هغې پلار څو پورې د اراده کړې ده نو دا جینۍ به زموي او یو خبره ته کوم تا ته هم ویم او مرچکي ته هم ویم او دې چمچو ته هم دله ویم چې تر څو پورې تاسو توراباس خان نه وژلې که نه زما په جمدانه به دا ستاسو دا ارمان چرې پوره نه شي ښه مړه چې د مرګ خبره شوه نو کوم د اوس بیا تا ژوندی پرېږدي چې د مرچکي خان دې ونه منل نو ګورو به ځه راځئ لکه زه مړه ځې دا څه مزه ده او تورم تېره مرچکي خان دا اوس وګوره چې توراباس خان شریف شو اوس خلک ورپسې بدماشیان وله راځي او یا به توراباس خان په دې کلي کې په خلکو پسې ګرځېده په دې لانجو ګونجو پسې خو زه مړه د شریف سړي م زندګي خو والله چې زه به هم د له دوی سره پېژنم زما دې تر ته وګوره د علي بچه دا نه دی چې کوم دی نو د کلي ټیکهدار جوړ کړی خو چې ګورې خلکو نه به رښتې کې دا نو شرمو د خدای نیکبخته سپک کارونه یې شروع کړي دي ستا کار دی اړو خیر
نه دی ولې څه نو خو خدای تباه او برباد کړي اوس باقي مو ولې شرموئ موږ خو ډېر د عزت وخت تېر کړی دی مړه ولې شرمېږې یاره مونږ تا ته څه ویلي دي نو څه دې ماته ویلي تاسو چې دا جینۍ کوله نو تاسو دې مشرانو سره خبره نه کوله خدای دې د دوی بیا بنیاد وورسي اول یې وی پلار مې نشته او اوس یې پکې پلار هم راغی نه دا نه یو تپوس کوم دا جینۍ د اونې غلې نه پیدا وه خامخا به یې پلار و تپوس مې کړی نو تپوس مې نه کړی باوې که پلار یې مړ شوی دی که نه زه ته څه خبر وم نه اوس پر دې خبرې څه حل وي د دې خبرې به څه دا راته ووایه که نه ته چې وایه څه مشوره مشورې خو در کومه مردکیه روکې زما د زړه زور دومره نشته لنډه خبره ته کوم په مشوره باندې خرچه راځي خرچه مړه نو ته خو بغیر د خرچو نه څه کار نه کوې خو به تر به کوو که نه زه به چې خرچه راکړې 5000 روپۍ راکړه داسې مشوره به درکړم چې انشاءالله ټول عمر به دې پې کومه پاري الو کوه دا لکه شوی م دی 5000 دي دا ما ځان له ایښې ووه پوه شوې ما ویل زه به پرې ځان له څه والم پوه شوې څه موبایل یم ایښی دی 500 زور دی خو خیر دی ځه داسې کار به وکړې چې په دې پلار ولا راپور یاره دا خبره څه او چې راپور ته وګورې د جینۍ خو ته ښه کړي دي واو چې خیر د تکړې مشران ګویان خو پکې بالکل پکې شته تاڼې ته به لاړ شي مرزا صاحب له به یو زرو یو نوټ ورکړي نن سبا چې دوی له 100 روپۍ ورکړې ستا کې به پیسه لګوي ښه صفا به ورته ووایي چې سرجي ما دا جینۍ کړې وه اوس دوی ما ته انکار کوي او د پښتو په قانون کې انکار نشته پکې او دویمه دا خبره ما ته کړې ده چې ما له پکې سوره راځي ما ته ویلي وی بدل لا راکړي چې دا بدل درته وایي نو لنډه خبر دا له اول درته ده ښه کړې دي جینۍ زر کړې ده اوس تاسو کې دوی لارم بولي چې لکه تا هغوی له خو څوک ښځه نه ورکوي خلک دي بالکل بالکل سیده تاڼې ته لاړ شه او راپور میخي دې سوټې سړی سوکم مې سوټه سوټه دا عباس خان سړی هغه په هغه زما په خده باندې ګرم دی وي زما خوښه ده په هغه ما سره دا وکړه یاره دا خبره دې صحیح ده ښه دا به ستا خو دومره سر دی دې کې مازغه کم مازغه نشته ځکه خو ستا مشوره ښه راکړه ځه چې کاکا جینۍ کور کې ناست صحیح ده هغه ته راغونډې خبرې صحیح ده ځه ورځه دماغه ده ته جوړې ورغلې ورغلو سپږډت مې کړله ښه ده صحیح دا ایمان نه مې له خلاص صحیح ده صحیح ده ټول عمر هم کچه کارونه کړي دي ځه د لاټین باته ته رنګ دې روښه دا دې ګل دی ګل دی اډو تاجي ګل دی نه سر خوړلي دا څه دی شوی دی په چرمونو چرمېدي ولې ما څه ته غلط کار کړي کار دې کړی دی دا یا پاکه نو ما څه ته بې عزته کړي الوی کې دې بې عزته کړم دا چې څه دی که نه اوس راپسې لږ ساعت مخکې اسلم خان ناغلي په ایمانه وې د دنیا خبرې راته وکړې دا تاسو نو څه چل یې کړي نو خیر وې که نه تو سره جنري تو کړه او اوس یې ته انکار وکړو دا ولې سمځې داسې خو تا خوښ کړی و که نه تر خوړلي یا نه بچېږه ډېر په دې ښکاري نو زه ما خوښ کړی ما ته څه پته وه هغې خو اوس زما پلار نشته او اوس یې پکې لا پلار هم راغی نه خو ټیک ده او که نه خو ما ته خو د اسلم خان ډېرې خبرې خدای دې خفه کېږه ما وایم د تره زوی مې خفه کېږي را باندې ځکه یې ته ښې خبرې وکړې وایم خبرې ته معلم یو مشوره راکړه او چې راتلم په لار کې راسره میلاو شو او که نه والله ډېرې زبردسته مشورې راکړه راته وایي نو مې په شرمونو اړی که نه اوس به چې کوم دی اولس پولس زما کوڅې نه راځي ستا کوڅې نه راځي ستا کوڅې نه راځي نه چا کوڅې نه به د هغوی کوڅې نه به ولې زما نه کوڅې بل کار به وکړو که نه راپورټ په توره باز وکړو صحیح ده هغې چاړه به د هغه په سټ کېږي مخه چپاړ شي صحیح ده صحیح ده صحیح ده چې څنګه دې خوښه یې زما خوښې مې ځکه او د یخ سوري د لاندې د تورو زلفو او یا قربان پخوا څونه ښکلې ګانې وې څونه ښکلې میوزیک وې ولې بچي خیر خو دې احساس دی بابا انخیر راکوشو څه انخیر راکوشو خنخیر څه ته وایي انخیر یادم لالا مې ولیدمه کوم چا تللی وې زه مرده خدای دې بیخ ونه باسه ولې وخت ته خبر دی مردکي لیکلې وه مردکي
څه پاتې ساګ یې وړو ساګ د دې پیښ ونه باسي او شرمونه د وشتې خوله نه دا د چا وی چې د مردکي خدای ته په شرمونه شرمې ته ولا سګه خور ده نه دا سګه جوړ ده او نو ما ده دا زمونږ عمل قانون دی دا قانون معلوم پرېږده شرمېدلې ډز به یې توغ کې و نه نو دې ته چا وی چې ته ځه هم مردکي ګڼې ساګ وړه خدای مسلمان ته لویږي په شرمونو شرمای خو ایسته ور واده که چې ځي چا دې واده دقه مردکي لی ورکړه ستا مازغه خراب دي مردکي لی ورکړه د خر بچیه نو ولې ته ښه ځان ته ښه نومې ښه دې نه شومه خبره مې وره که ستا سترګه یو جاړي او بلې خاندي خبره مې وره ما هغه سره توره بازه کې سره هغه سره واده کړی چې زه به تاله خپل لور در کوم ټیک ده کنه دقه څه به په شرمونه وشرمئ کله به د مردکي خواله ځي او بیا به توره باز خواله ځي ځي او راځي کله به یو ځي کله به بل ځي په شرمونو دې وشرمولو زه ته نه لاړم ځه ځه وځه دا هغه پلار په هغه خبرې کوي نه یې ورکوم مردکي ته جینه که بیا مې هغوی کړي دي که نه نو دا خپې به د باندې ماته کړم ماته کښېنه توکه بابول اخیر علي دې لغړ کې دا د بابو ښکارما دې خولې ته دې وګوره ته څنګه ښکلې ته ما سره نیمه کې وای دته اوس وګوره سمولي دا خربوزې ټنګرې ګورې ما ته به دغه نه وی بدرنګ زه سم ښکلې ښه ما پسې ټول خلک راپرېږدي ستا په کور کې خو رمو نشته بلې نشته خو زما ښځه نشته ستا ښځه نشته نو پلار ته چې به وکړي تا به ځان له وکړم که نه څه سرم جوړه کړې ما د خدای ظالمه دا خو لیونۍ ده یاره دا لیونۍ ده څونه ښکلې ده ګس جبه ده ورپسې مړه مشر سړی او لیونۍ پسین خطې زه ځه مړه مشر سړی زر ځه مونځ او داسې کوه مړه څه کارونه یې زر ځه دوغاخیه ما ته وویل ته نه یې ښکلې یې ته ښکلې یم که نه نه مشاهدې ته دې وګوره ولې ستا د خپل مشاهدې ته وګوره نو بیا ما ته ولې ګورې زه به تا نه دا ویښته کټ کوم او خپلې سپلې به پې پالش کوم ښه ته به مونږ کره نه راځې څه زر ځه دا غونداخي په شان خوله دې نیولې ده خدای دې بې خو باسي اوس تا بوینا کې بړستنې خدای دې بې خو باسي زرکي هی زرکي ځواني مرګ مړ شي ته سله رالي ته سره راغلې د دې خوا راشه دا راته ووایه چې هغه راغلی څوک خبر شوي نه دي د دې دپاره رالم نو تا بله روزه لیدلې نه ومه نو ما لیدلې وې وایه چې نه دي څوک خبر شوي او لوی مصیبت ته جوړ شوي سم نه دي شوي اوس به مې لالا راشي په ارام د دې په ارام ځه ویم لالا نشته Oh no! اوس څوک اوس په کومه رالي ولې لالا ته رالمه په هغه شی راته ونسي یاره ته په کومه لار رالي خو په داسې راته چې ویم چېرته مخه رالو نو دلته وګورې راځه لالا دته ته اوازونه کومه ته راځې ولې نه لالا بس دا سیدونه مې سمول اوسګاره نه ومنم نو نه سو دلته به څوک راشي مونږ کره اخو ما یو کار وکړ زه بار ناسته به یو کپ چای په هغه سره وړه ښه صحیح ده صحیح ده بېغمه شي صحیح لاړو او لاړو شابه وځه چنچړې بچي وځه 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 تیار د شوتلو نولي خدای دې بېغه باسه اوسپیلنیا یو خو دې پټو ته خیال کوه د خدای تعالی کمبخت وعلیکم سلام امتیاز کاکا ما داسې ډزې مې سره کړي دي چې داسې پترس رانه تېرېږي ډزې مې راسره نه دي کړې خو ته چې کومې خبرې راځې که نه نو بلکل هغه خبره زما نه خوښه امتیاز کاکا تا ته پته نه لګي چې زه د دې علاقې مشر یم او چې کومه خبره زه وکړم که نه د هغې د پاسه بیا چا سره خبره نه دا ته څه وایې یاره هسې مچکې څه خبره ده به ته مې ووایي چې ما انکار کړی دی بس انکار دی هغه خو صحیح دی امتیاز کاکا ونه زما یو خبره وره دا تار نه خوښه زما یو خبره وره
څه پېښ شو چې بیا دې خبرې پسې ما له کور ته رانشي ګوره و امتیاز کاکا زما خو نه ماسې مرچکې دی خو د سم سړي لپاره د شاتو نه خوږ یم خوږ او دا راته ووایه چې دا په پریتار باندې څه کوي حاجي یو ډز تینو باسه چا نه ډز وباسه چا نه ډز وباسه چې په هر ځای کې به نیغ نیغ کېږي دا خو زمونږ مشر دی درې کړي ډز وباسه خیر د امتیاز کاکا وایم پوه نه شو قوقه دی دا راته ووایه چې پریتار باندې څه کوي دا مله بجلي خرابه ده تار مې واخېستولم مرچکې خان خو د قوم خدمت کوي دا چې د زما خبره منلې وي دا بجلي وایم تیار لېږ به مې درته راوستی و دا څه دا ماشوم دی نه پوهېږي نه دا نه ته د کتابونه په کار دی ته ورته وایم پرېږده دا کتابونه والا زه تماچا جوړې ده دا ما ورته ویلي دي خو څه کې قمقل دي ناپوهه دي پوهې به شي قمقل ته قمقل یې وایم چېرې راسره نه کور به اوس کې زما خیال دی جوړجان امتیاز کاکا چې ته په وړوکوالي کې لیوني سپي خوړلی و ته به یې خوړلی مرچکې راغو زه به داسې